ملګری دا پوښتنه کړې ده چې په یو شپه کې څوک د قرآن کریم ختم وکړي نو دا جایز دي که نه، روا دي که نه؟ محترم او کم حافظ صاحب او کم قاری صاحب چې د قرآن کریم حق ادا کولی شي او د هغې د قرت او د تجوید لحاظ کولی شي، په یو شپه کې هم ختم کولی شي. دا د قاریانو پورې متعلقه ده. بعضې قاری قرآن کریم تیز هم وایي او صحیح هم وایي، او بعضې شپې اوږدې دي، بعضې لنډې دي. نو که یو قاری صاحب د قرآن کریم د تلاوت حق ادا کولی شي نو په یو شپه کې قرآن کریم ویل دا مشکل نه دی، ناروا نه دی. عام طور باندې قاریان صاحبان چونکې د قرآن کریم حق پوره نشي ادا کولی، کمزوري، نو ځکه بعضې فقها وایي دا مکروه دی، او که دا نه بیا روا دی. ما سره کتاب دی حلیة الاولیاء د امام نعیم احمد بن عبدالله الاصفهانی الشافعی رحمه الله. دا اول جلد دی حلیة الاولیاء ورته وایي، 95 صفحه ده. دلته دا راځي چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو، د هغه بیبي مبارکې خلکو ته غاږ وکړه چا چې شهید کړی، ورته ویې فرمایل تاسو خو عثمان صاحب شهید کړ او ده به ټوله شپه قرآن کریم باندې ژوندی کوله په یو رکات کې. معنا دا ده چې په یو رکات کې قرآن کریم ختمو عثمان رضی الله تعالی عنہ. اول جلد حلیة الاولیاء ده، صفحه ده 95.